محترم مفتي صاحب، نور محمد ورور چې د هلمند ولایت څخه را سره تماس نیولې و د پوښتنه کوله چې کله چې یو سړی مځکه خرڅ کړي او پر هغه باندې توتان او یا بل لاس نور شی ولاړ وي، دا هم د هغه سړي کیږي یعنی د رانیونکي کیږي او که د مځکې د مالک کیږي؟ مهرباني محترم مفتي صاحب. د دې ورور په جواب کې به داسې ووایي چې مځکه چې خرڅه سول په دغه مځکه کې توت ولاړ دی، که وله ولاړه ده، که بله درخته ولاړه ده، دا ټوله ورسره ولاړه، دا ټوله د مشتري د رانیولونکي په ملک داخل سوله، په دې کې بیا بایع هېڅ حق نه لري. په بحر الرائق کې راغلي دي صفحه د 294 جلد 5: ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلا بها للقرار فيدخل طبعا أطلقه فشمل الشجرة المثمرة وغير المثمرة والصغيرة والكبيرة. آلته دا ویلي دي چې څوک مځکه خرڅه کړي، په دا مځکه کې بنا چې وي کوټه موټه ده او دا رقم په دې کې چې کومې درختې ولاړې دي، که څوم ذکر د دغو نه دی کړی چې دا درختې مې درکړي دي، بس دا په خپل ورسره خرڅولې. ځکه دا وایم داسې اتصال د دې د قرار دپاره دی، دا د دې دپاره نه ولاړې ته درختې لکه شپیشتي بانجانو دا شان چې بیا جنریبې او بیا نو وای په دې کې ویني هغه درخته چې هغه میوهداره ده که غیر میوهداره ده، کشني ده غټه ده، دا ټوله په دا خرڅولو کې داخل سوله. او په دري مختار کې ویلي دي صفحه د 90 جلد 4: ويدخل الشجرة في بيع الأرض بلا ذكر مثمرة كانت أو لا صغيرة أو كبيرة إلا اليابسة لأنها على شرف القطع. آلتم دا ویلي چې ما سوا دغه وچ درختې څخه نور درختې که غټې دي که کشني دي که میوې ولا دي که بې میوې ولا دي، دا ټوله په دا خرڅولو کې خرڅې سولې. او هغه وچه درخته کوه هغه خو لا په دې نیت وشي ډول نن بیا کاږم سبا بیا کاږم، هغه کیدای شي چې دی ځان ته راوګرځي هغه وکاږي. دا نورې درختې چې دي دا ورسره ولاړې. دا حکم په خلاصه فتاوا کې هم دغه ډول سوی دی، عین دغسې عبارت راغلی دی صفحه د 90 جلد 3. تعلیم الاسلام رادیو